زما نوم الماس خانم دی، ملکن درګۍ هریان کوټ کلي سره علاقه لرم. په 11 جماعت کې سبق وایم. د سبق ترڅنګ شاعري کوم، انځورګري کوم او د دې ترڅنګ په غلبیلونو باندې هم انځورونه جوړوم. په غلبیل چې زه عکسونه جوړوم د دې تقریبا 1 کال کېږي او شمیره ماته نه ده یاده، خو هغه مشران زمونږ هغه کسان کوم چې زموږ د ټولنې دپاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد یې روان کړی وي، د هغه شخصیاتو انځورونه جوړوم. مشهورو شخصیاتو کې ما د فخر افغان باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی، د شاه غازي امان الله خان بابا انځور مې جوړ کړی، د ولسمشر اشرف غني بابا، د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس. دې ترڅنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي د ټول انځورونه ما جوړ کړي. په غلبیل چې زه انځور جوړوم وخت کم نیسي، خو د هغې هغه کم سوري وي هغه ډېر واړه وي، د هغې سره نظر متاثره کېږي ډېر زیات. نو نه غواړم چې په یو ځای پې ځان ستړی کړم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي، نو ځکه لږ شیبه پس پکې زه کار کوم چې هغه انځور هم ډېر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتي وي. او د مصرف پې ډېر نه راځي، ځکه چې عام وړی د کوم چې مونږ کورونو کې استعمالوو اکثر کې د زنانه بنینونه او کالي ګنډي همدغه وړی ده او په دغې سره انځورونه جوړوم.